زه عدنان بیټنای دا وخت د ډیر اسماعیل خان ښار څخه نږدې 4 کیلومتره سویل لویدیځ په لڅره سیمه کښې موجود یم. دلته تېره ورځ انتظامیه چارواکو ویلي وو چې په یو تن کې کرونا وایرس موندلی شوی دی. د دوی په خبره دغه کس په 8 فبروري ډیر اسماعیل خان ته راغلی و او په 23 تاریخ د طبیعت په خپل کور کې خراب شوی. تر هغه وروسته ملتان ته وړل شوی و. ملتان ته وړلو وروسته د په ملتان کې په نشتر هسپتال کې ساه ورکړې. حکومتي چارواکي وایي چې تر مرګ وروسته د ټیسټونه اخیستل شوي او په هغې کې کرونا وایرس موندلی شوی دی. تر هغه وروسته د په دغه سیمه کښې دغه ټوله علاقه انتظامیه په خبره کوارنټاین کړی شوې ده او پولیس ځای په ځای کړی شوي دي. دا وخت موږ په خپله د علاقې ته راغلي یو. دلته موږ ګورو چې د کور ته چې کومې 4 مرکزي لارې غځېدلې دي په هغې باندې پولیس په ځای دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. خلک په خپلو کورونو کې بند ساتل کېږي. دلته پولیس چارواکو سره موږ خبره وکړه چې زیاتره خلک بهر ته د ضرورت سامان پسې وتلو کوشش کوي خو څوک دې ته چې کوم ویلي شوي دي هغې په وجه باندې دی بهر ته چاته هم د تلو اجازه نه ورکوي او له 13 ورځې راځي دغه علاقه په مکمل طور باندې تړل شوې ده. چې کوم لچره مرکزي بازار ده په هغې کښې موږ وینو چې دلته چې کوم ضرورت سامان دوکانونه دي هغه هم خلاص دي. دلته له عام خلکو سره خبرې کوو چې د دې بندیز وروسته د عامو خلکو صورتحال څه ده. د مو نوم نظیر دی. زه د هغې لسرې اوسېدونکی یم. لکه امیر ته دا واقعیا دا لار مردا چې وشو په دا کښې 2-3 شپې ووتې. درمه شپه پولیس روغی لکه د شپې په 10 بجې دا چاپه وچوله. پانه بجې زه ګایجا کور ته راوتلو. پولیس وله ووایي چې بهر وټ شه د میشته اډر دی چې کور نه بهر څوک مه پرېږدئ. مالې لکه 4 مالې دي دا 4 سره باندې پولیس لکه داسې 10-12 تنبیون لګولي دي. زوی په زوی لګولي دي څوک نه پرېږدي چې څه څو طرف را نه راوځي چې دغه وایرس دغه ټیسټ پر راغلی نه وي. ډېر مشکلات ډېر پریشاني چې الله پاک ته د تیور بیمورۍ دغه کور ولې چې ټیسټونه لا ژلي الله میره خو ډېر پریشاني چې الله پاک ته داسې وکړو چې نتیجه صحیح راووځي. ځکه چې میشته پریشاني جوړه شوې ده. ځکه چې میره نه وتی شي نه مو وتل ته پرېږدي او نه د راشن طریقه شته نه د هېڅ طریقه نشته دی. دغسې پریشان په کور کښې نوستي. زما نوم سیف الله خان ده او دا پیشنټ چې کوم دا تقریبا داسې یوه هفته به کېږي چې د دې ډیت سوی ده. هغې نه بعد اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ په کرنتینا چې یو ټوټل محله چې کومه ده دا ټوټل کرنتینا چې ده موږ دپاره خو ډېره د تشویش خبره ده. خو موږ خپل لکه چې کومه خپل بچیان دي ټوټل موږ کرنتینا کې دي یو مطلب کورو کې بند یو. په دې محله کې مطلب غریب خلک ډېر ده که نه چې هغه د لکه د لاس د پښې مزدوري ده که نه نو هغه خلک هم مطلب په دغه کې پساو سوي دي که نه چې هغه خالي د لاس د پښې مزدوري ده. هغې دپاره خو زه دا وایم چې موږ د حکومت نه دا ریکویسټ مې ده ورته چې مطلب د دې خلکو سره امداد وسي او د دې خلکو کورو ته چې دا مطلب ولې چې دوی خو اوس مطلب لکه بهر ته تګ نسته او نه یې پرېږدي نو موږ زه به دا ووایم چې حکومت چې دی دا خلکو ته مطلب ریلیف ورکړي د دوی امداد یې وکړي. د صحت څانګې چې کوم چارواکي دي هغو 13 ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې د 8 کسانو سامپل یعنې د ټیسټونو لپاره نمونې اخیستل شوي دي. هغه کسان دي چې کوم دغه مړه شوي تن چې کوم د کرونا وایرس په وجه باندې مړه شوی دی که چېرته په هغې کښې دغه کرونا وایرس مثبت راغی نو بیا به دغه کوارنټاین یا دغه چې کوم خلک په کورونو چې بند ساتل کېږي نو دغه به نور هم وغځولی شي او تر ډېره موده پورې به دغه خلک په کورونو چې بند ساتل کېږي. خو دلته چې دغه خلکو سره کومې خبرې وشوې هغه دغه خبره تکراروي چې دلته زیاتره خلک چې دي هغه مزدورکاره دي چې کوم د دې معاش دی هغه ډېر زیات کم دی او دوی سره د خوراکي شیونو نشتوالی دی. نو دوی وایي چې که دلته دوی دپاره د دغه کوارنټاین سره که د خوراک څښاک انتظام هم ورته برابر شي نو هغه به د خلکو مشکلات چې کوم جوړ کړي شوي دي هغه به نور ورسره راټیټ شي.